د پیښور خلکو پښتو ژبه کې اردو او د کابل خلکو پکې فارسي یا دري دغسې ورګډه کړله چې د خپلې ژبې ټکي ورک کړه. لکه که موږ وګورو د پیښور کې چا نه تپوس وکړي نو چې د سبا د څه ورځ ده نو تاله به جواب درکړي چې بود منګل پیر وغیره دا جواب به درکړي. که ته چېرته وګورې چې خلک سودا کوي نو تا ورته به وایي چې د 20 روپو روټۍ راکړه د 30 روپو روټۍ او 20 دواړه د اردو ټکي دي. د 20 او 10 ختمې کړې د پښتو چې کومه شماره وه هغه یې ختمه کړله. دغه شانتې کابل کې خلک وګورئ نو هغوی وایي متاسفانه قضاوت پامیل دا ټکي دا قسم ټکي چې هغوی راوړي دي د پښتو ټکي په ختم کړي دي. پامیل مطلب کورنۍ نه وي یا د ورځو نومونه یکشنبه دوشنبه تینشنبه دغه ټکي وي نو هغوی په درۍ باندې او د پیښور خلکو په اردو باندې د پښتو ژبې ټکي ختم کړه. دې سره به دومره وشي چې د پښتو ژبې کم خپل ټکي دي کومه چې سوچه پښتو ده هغه به ختمه شي. نو دغه شان وخت په وخت چې څومره تېرېږي د دې ژبې نه به هغه سوچوالی ختمیږي سوچه پښتو به ختمیږي. باید ټکي په پښتو کې دا ټکي خلک دومره غلط استعمال کوي چې یا خو د اردو د باد ټکي په ځای دلته استعمالوي پښتونخوا کې چې کوم د اردو باد ټکي دی مطلب پس د هغې په ځای باید استعمالوي. خو کوم چې د خپلې ژبې ټکي شته دی او هغې دپاره ته هغه ختمې او د نورو ژبو ټکو راوړي نو بیا د ژبې هغه سوچوالی نه پاتې کېږي نه. هغه انګرېزانو موږ له موبایل جوړ کړی نو که موبایل ته موږ ګرځنده ونه وایو موبایل ورته ووایو نو دغه څه خبره نه ده ځکه چې دغه څیزونه هغوی جوړ کړي یا کمپیوټر یا لیپټاپ نو که دې ټول له هغوی نومونه کېښودل دغه خبره نه ده. یا ټماټرو ته کابلیان دي هغوی ورته زیاتره رومیان ورته وایي رومیان ورته وایي دلته ورته خلک ټماټر وایي نو دا څیزونه موږ ته چې د چا طرفه راغلي دي موږ پې هماغه نوم یې دی. که دې له موږ خپل نوم کېنږدو نو دغه څه خبره نه ده. په پښتو کې ډېر ښه نومونه شته لکه ګلالۍ د جینکو په نومونو کې ګلالۍ پرخه شبنم چې کوم اردو کې نوم دی. د هلکانو نومونو کې لکه لونګین بلا نومونه دي د پښتو. نو موږ څه زیاتره نومونه داسې دي لکه چې صدام حسین جنګ وکړو ټول چې څومره بچي په هغه کال شنایله صدام نوم کېښود یا اسامه چې کوم رالی نو ټولو خلکو خپلو بچو له اسامه نومونه کېښودل. نو دا زیات د عربۍ اثر یا د نورو ژبو اثر په ځای موږ له پکار دي چې موږ د خپلې ژبو نومونه هم د خپلې ژبو کېږدو او د خپلې ژبې شماره د شمارلو چې کومه شمېره ده هغه هم خپله وکاروو د پردو ژبو ټکونه ځان بچ کړو. نو دې سره به خپله ژبه چې کوم پښتو ژبه ده دغه به سوچه پاتې شي.